درمان صاحب په خفګان کې لا حسن یو په زر شي څومره خوند کوي چې ښکلی مرور شي او محبت وي د کمزر په خلکو داسې لکه ګل چې د ماشوم په لاس کې ورشي. درمان صاحب یې څه ښکلې ښکلې غزل ورته وایه. خو دا دوه بیتونه به ممتاز وایه. ګیله د څه که پکې راغله خرابي ګاډی دی، ګیله د څه که پکې راغله خرابي ګاډی دی، پرونم تا ویل اشنا چې زندګي ګاډی دی. بالکل تر خپل مطلب پورې هر چا خپل کړو هر چا پرېښو، تر خپل مطلب پورې هر چا خپل کړو هر چا پرېښو، هغه سړی هم د هیچ چا نه شو ټیکسي ګاډی دی. بالکل بیا مې لږ ساعت نشې ته زړه کېږي، بیا مې لږ ساعت نشې ته زړه کېږي، تا سره مې ساخت نشې ته زړه کېږي. نن درته په ځنډ مسیج درلیږمه، نن درته په ځنډ مسیج درلیږمه، نن مې لږ ناوخت نشې ته زړه کېږي. او ویل یې شرابي سترګې مې مه ګوره، بیا به دې هر وخت نشې ته زړه کېږي. بالکل او غم دې په یو بل غم اړولی یم، غم دې په یو بل غم اړولی یم، اوس نو وخت ناوخت نشې ته زړه کېږي. ذهن د کمسو په وږمو وینځمه، ذهن د کمسو په وږمو وینځمه، نن مې په بالښت نشې ته زړه کېږي. ګوره د صابر مریدان څه وایي، ګوره د صابر مریدان څه وایي، اوري چې ورخت نشې ته زړه کېږي. تل مې د خپل زړه سره په جنګ ومه، تل د دې کم وخت نشې ته زړه کېږي. په لونګو مو اتره هوا راغله، په ماښام کې ستا له دره هوا راغله، د اوربل له لیدو سوال مې خدای قبول که، شال یې یوړ ستا له سره هوا راغله. درمان صاحب دا بیا د اوربل د لیدو سوال مې خدای قبول که، شال یې یوړ ستا له سره هوا راغله. او مخخه کې د تاوده اسویلي وکړل که د هند له سمندره هوا راغله. او ستا یادونو چې زه یوړم خایف د څه دی، ستا یادونو چې زه یوړم خایف د څه دی، پیرو چې زوروره هوا راغله. درمان صاحب دا بیا وره. ستا یادونو چې زه یوړم خایف د څه دی، پیرو چې زوروره هوا راغله. د وایز له خولې نه چړ د لاړو، د وایز د خولې نه چړ د لاړو، چې منبر ته له ګودره هوا راغله. او ما کړي جونې ملا سپینې هورې یاد کړي، په موږ دواړو چې لوفره هوا راغله. ستا د زلفو خوشبویي راته راوړه، هوا تل وي خو نن غوره هوا راغله. درمان صاحب ډېر ښه والا. ستا د شهورې په نصیب ستا د غلمان پوره شي، زه فقط غواړم چې په حق کې مې جانان پوره شي. او د دار په سر مې د ورستي ارمان پوښتنه کوي، د دار په سر مې د ورستي ارمان پوښتنه کوي، دا مې ارمان دی چې د هر سړي ارمان پوره شي. درمان صاحب دا بیا وره. زه په دار یم خو ته مې ارمان پوښتنه کوي، او مو دا ارمان دی چې هر سړي ارمان او په هغه کې د جلات چا چې زه په دار کړی مې دغه ارمان هم دی دام پوره کړ. د دار په سر مې د ورستي ارمان پوښتنه کوي، زما ارمان دی چې د هر سړي ارمان پوره شي. او لږ را ګوره چې مې ګوتې له ګریوان وباسم، لږ را ګوره چې مې ګوتې له ګریوان وباسم، لږ را ګوره چې مې ګروي د ګریوان پوره شي. نن یې وګڼم سبو بیا نه وي. بالکل او چې پکې ته نه وې اشنا داسې مرتد غوندې وي، چې پکې ته نه وې اشنا داسې مرتد غوندې وي، چې تا ورګډ کړم په غزل کې مې ایمان تازه شي. بالکل چې پکې ته نه وې اشنا داسې مرتد غوندې وي، چې تا ورګډ کړم په غزل کې مې ایمان تازه شي. او خوږې که زه در سره مل شم چک به ولګوي، سر باید وایي خوږې که زه در سره مل شم چک به ولګوي، چې د ټپې سره یو ځای شي یا قربان پوره شي. ډېر ښه درمان صاحب.